شپنه وروره هو راسه سلام دعا خو سره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. حال دی؟ بخیر یې سلامت. خانه ښه یې جوړ یې؟ ته څنګه یې؟ خیرت جوړ یې؟ ته څنګه یې؟ د الله فضل د خیر دی. شکر الحمدلله. نه ځي مال ده نه ځي. ته څنګه یې؟ خیر دی. ای مالداري ستا ده؟ هو. ښه کورونه م چیرې دي؟ کورونه هماغلته ده لاندې ده کلي کې هلته. کېږدۍ چې معلومه شي؟ هو هلته زموږ څه کورونه. ښه نو ژمی دی یخ به یې په یخ ورځ به تکلیف کړي؟ بس موږ هم دا کوټونه مو ورته کړي دي. هو که تاسو لمه نه یې نو څو خبرې در سره کوم. مالداري دغې ارامه ده؟ یا مالداري خو دې ارامه ده. نو کښېنئ یو خوله ګپه به در سره وکړم څه حال به در زه وکړم. بس راته وایه که دغه رنګه راته وکړه خو نوم د چی؟ نوم شریف ګل دی. شریف ګل. شریف ګل ماشاءالله څه ښایسته ځواني ده. ده سبق ته ویلی دی؟ یا نه دی سبق ته نه دی ویلی؟ الله څه به زموږ خوا در بده سوه. سبق به ده وایي زوی غټ سړی به درته جوړ سوی وي، افسر به درته جوړ سوی وي، لوی انسان به درته جوړ سوی وي. مطلب ژوند به د وسا وي، پیسې به د ډېر وي. دا ستړی ژوند دی. دا ستړیا به د دغې ستړیا به خلاصه ووي. نشي کولی چې سبق شروع کړې؟ سبق څه فایده ده؟ سکول سبق شی؟ هو. څه فایده یې؟ نو څه له څه فایده ده؟ اوس زه یمه ته به ما خبر یې زه د میاشتې 100 روپۍ تنخواه اخلم. څوک یې درکوي؟ سرکار یې راکوي، حکومت یې راکوي. زه 1 لک روپۍ شاوخوا 1 لک روپۍ تنخواه زه د میاشتې اخلم. 1 لک روپۍ. دا اوس زه تاسو سره ولاړ یم دغه ما اوس هم د مزمانس پر حکومت عزت ما ته دا نن دا نن زما دا اوس هم تقریبا ما د 3.5 زره روپۍ د میاشتې دروځي جوړ شي. د میاشتې زما تر 1 لک روپۍ زیات تنخواه ده. ما دا نن بیا څه کار کوې؟ زه ماسټر یم. ماسټر یې بیا خپل ته نور ته سبق هو زه د هلکان راځي هغو ته سبق یم سکول څه ټایم یې ورښیې؟ د ورځې ټایم وي. بس تر 1 بجې پورې سهار تقریبا 8 بجې 8 بجې لګېږي. بس بیا له ماپښین ترې تقریبا اوس خو به 9 بجې وي نو ته دلته یې نو هلته یې بیا څوک ښي؟ دا هغه خو نو کې خلاص تلای سي. داسې خو نو نه دي چې ته نو کې تړلی. مطلب ما دا و چې تا سبق ویلی ولی بس اوس به دا رنګ وسا به ګرځېدې. تنخواه به دا ما اخیسته. دغې نو ماته پیسې څوک راکوي؟ اوس زه دا میږ ګورم زما د اکا میږ پکښې دي چې یوه ورځ یې ښه نه مړې نه کړم دا پیسې نه راکوي. تا ته یې څنګه درکوي؟ دا دې راکوي 1 لک روپۍ تنخواه راکوي. زه ډیوټي هم نه کوم تنخواه راکوي. نو ته ماته ته سکول یایه ته ماته ته سکول یایه نو ته دلته یې بیا که ماته سکول یایي څوک چې زه ولاړ د هغوی خو نو څوک ستا چې تا ته سکول یایي یو ماسټر خو مې وي مړه. څوک دا دی پرون زموږ په کور کې بیماري وله زه هسپتال ته لاړم بازار. نو هسپتال کې یو ډاکټر نسته په چټۍ دی بلبل څنګه دی بلبل څنګه دی دا دغسې راغله. مړه ته هسپتال څه کوې که بند دی که خلاص دی؟ زما خو مطلب دا دی ستا سکول ویلی ولی اوس دغه ډاکټران چې نسته د هغو تنخواه خو ستا. زه خو د تنخواه خبره کوم. ښه نو ته په سکول کې ورښه یاستې چې یو حلال یو حرام ورښه یاستې که بس خالي دغه ته یې ډکوه هستئ بل کار لري. تاسو کوچیان خو له اوس هم پر حلال پر حرام ګایږ هستئ. دا ننګه سبق ورته یایي چې سهار هغه یو غټ افسر به جوړ سي، غټ ملازم به جوړ سي، ښه ژوند به جوړ کړي. دغه شیان خو ګرد وښیو. انسانیت مه ښوروه. انسانیت غم خو نو ته نه ډاکټر د بیا نه یو مه بس خالي خپل تنخواه ته یې ماسټر دغه رنګه یاستئ تنخواه یې اخاستئ. ډاکټر دغه رنګه وي تنخواه یې اخاستئ. موږ خو ارام نه خورو، موږ خو سادهګان خلک یو که مترژ نه ارام. بیا خو ژوند دی دغه شی چې سړی یو چا له په ښه ورسي. ته ډاکټران یاستئ یو څه ثوابونه ګټای ساستئ یو څه کار کولی سئ پیسې هم پر دغه درکوي. څوک ماسټران یاستئ هغه هم پیسې پر دغه درکوي چې تاسې چاته سبقان یاستئ هغه ته یې نه کواسئ. دا خو دی لکه غلا یو چې زه ورسم د یو چا میږي راغلا کړم. ته سکول هلکانو ته نه وایه پیسې غواړي خو ارامې دي. اوس زه دا میږ ګورم څه مې نه ګورم څربوم یې نه وښو ته یې نه بیایم بیا خو ماته هم پیسې ارامې دي چې ماته چش به د پاتې و چاته به پاتې. نو کاکو زه درځه ولاړم ته دا خپلې ارامې مردارې خوره دا له موږ پاتې زه ولاړم خپل میږې ته
आई کوچه عجبه د شعور ډکې خبرې وکړي. سکول دی سکول دی سکول دی څنګه سکول دی سکول دا رنګه وي هلک لاوې کوئ مردارې خورئ سکول دی ما په ما باندې هم اوس کوئ هله کنخ نو زه سکول نه وایم لکه ته چې یاست